السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مه شئ. د ریاضي مضمون دریم پړاو لومړي درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د جمع د عملیې د تعریف زده کړه او د دې عملیې د ارزښت پیژندل دي. راځئ راپیلوو یې. د جمع د عملیې تعریف: جمع په لغت کې یو ځای کولو ته وایي او په اصطلاح کښې جمع هغه عملیه ده چې دوه یا زیات شیان یې په مرسته یو ځای کوو. دا عملیه زموږ سره مرسته کوي چې شیان او شمېرې سره یو ځای کړو. د بېلګې په توګه که موږ 2 مڼې او 3 مڼې یو ځای کړو نو ټولې مڼې به څومره وي؟ 5 مڼې. آفرین. د جمع د عملیې ارزښت: د جمع عملیه زموږ سره په ورځني ژوند کې ډېره مرسته کوي. کله چې موږ د دوکان یا پلورنځي څخه سودا اخلو او جمع کوو یې، لکه د 5 ډوډیو جمع کول، د 4 چاکلیټانو جمع کول، د 6 قلمونو د پیسو جمع کول او داسې نور. د جمع عملیه زموږ سره د شیانو په یو ځای کولو او حساب کولو کې مرسته کوي. دا عملیه موږ ته په ریاضیاتو او ورځني ژوند کې ډېره ګټه رسوي، لکه د بازار د سودا د بیلونو جمع کول، د کرکټ د منډو، بالونو او ویکټو شمېرل، یا د فوټبال د وهل شوو ګولونو شمېرل. ګرانو زده کوونکو، نن مو د جمع د عملیې تعریف او ارزښت زده کړل. ډېره مننه له دې چې پوره پام مو و. په راتلونکي درس کې به د 1 رقمي او 2 رقمي عددونو جمع کول زده کړو. د خدای په امان.